یونما هلمند کې پر وروستیو تاوتریخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي د ادارې معلومات ښیي چې په سنګین ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو د فبرورۍ پر 9 او 10 هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 18 ملکیان وژل شوي دي. یونما وایي ټول وژل شوي ښځې او ماشومان دي، خو پوښتنه دا ده چې افغان حکومت لا هم ولې د بهرنیو ځواکونو په لاس د وژل شوو ملکي وګړو په اړه د خپلو څېړنو پایلې نه اعلانوي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې په هلمند ولایت کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې په تړاو د حکومت د چوپتیا پر دلایلو بحث کوو چې پر موضوع به د نوښت بنسټ مشر ثناء الله مخلص را سره بحث وکړي او د یادونې وړ ده چې د بحث ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقي هم رابلل شوی و چې سره له ژمنې هم موږ سره په بحث کې ګډون ونه کړ. مخلص بحث ته ښه راغلی. که له دې ځایه راپیل کړو چې په هلمند ولایت کې ویل شوي چې په 2014 میلادي کال کې 891 ملکي وګړي وژل شوي، ولې حکومت یې په اړه چوپ دی په خاصه توګه د سنګین ولسوالۍ د پیښې په تړاو؟ ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه تاسو د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام، مینه، ادب او احترام وړاندې کوم. تر هر څه د مخه د هلمند غمیزې شهیدانو ته د خدای جل جلاله له ستر او کامل درباره څخه هیله او غوښتنه کوم چې دوی ته جنت فردوس، زخمیانو ته عاجله شفا او کورنیو ته د زړه صبر نصیب کړي. شاکر صاحب، تاسو ته معلومه ده نه یوازې دا چې په هلمند کې موږ یوه ورځ دغه د سنګین پیښه ودرلودله، په هغه کې چې نن په همدې موضوع باندې چې ما د هلمند کې هماغلته چې کورونه وه په هماغه ځای کې چې هغه خلکو باندې بمبار شوی دی، د هماغه خلکو سره ما تماس ونیوی، د ټلیفون په کرښه باندې مې خبرې ورسره وکړلې چې 22 کسان په یوه ځای کې په شهادت رسولي دي، 14 کسان په بل ځای کې په شهادت باندې رسولي دي، او د دوی څخه مې دا معلومات دقیق واخیستل او د دوی سره مې خبرې وکړلې چې ولې په همدغه ځای باندې تیارو بمبار کړی دي او ولې دغه زموږ بېګناه انسانان په شهادت رسولي دي، په داسې حال کې چې پړای په څوک پر ځان هم نه برابر چې یو وای ما بل وای ما، خو څوک وای بیا د هلمند والي مطبوعاتي کنفرانس ورکړي چې دا طالبان دي، نه په دې کې طالبان و، نه څوک یوازې زموږ سپېڅلي بېګناه افغانان و. د خواشینۍ ځای دا دی چې د بېګناه انسان د ژوند اخیستل د اسلامي اصولو، مقرراتو، موازینو او احکامو له نظره او د نړیوالو جګړیزو قوانینو له نظره په دواړو کې مردود او حرام دی. هیڅوک د دې حق نه لري چې د بېګناه انسان ژوند واخلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر ټولو که یوه غاړه ده که بله غاړه ده تر ټولو زیاته مرګ ژوبله چې دا هغه یوازې او یوازې ملکي وګړو ته اوړي. کله هم ورباندې بمبار شوی، کله هم د سړک د غاړې مین ورباندې پټاو شوی، هم کله هم مرمۍ لګېدلې په کور کې او هم کله ورته نور بریدونه شوي. تاسو وویلې تاسو د ځایي خلکو سره خبرې کړي دي او یونما هم خپل اعلامیه خپاره کړې ده او په هغه اعلامیه کې ویلي دي چې په سنګین کې شوی برید پر ملکي وګړو شوی او په دې کې ډېری ښځې او ماشومان وژل شوي، ولې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې خپل دریځ نه دی روښانه کړی؟ د پلټنو خبره کړې، پلټنو نتیجې تر اوسه نه ده ورکړې. د دغې چوپتیا معنا څه ده؟ ستونزه په دغه کې د شاکر صاحب موږ د دغسې ډول ډېرو بریدونو شاهدان اوسېدلي یو. تاسو وګورئ یو بل ډېر وحشتناک برید چې څه وخت مخکې د کرزي صاحب په دولت کې اوسو چې د کندهار په پنجوایي کې و چې هغه یو امریکایي راولاړ شوی په کور کې ډېر خلک شهیدان کړي. ډېر ورته دغسې مسایل شوي دي. ستونزه دا ده چې دولت ولې دغسې مسایلو کې غږ نه پورته کوي؟ ولې دغسې چف دی؟ د افغانستان رئیس جمهور ولې چف دی؟ د افغانستان رئیس اجرایه ولې چف دی؟ د افغانستان او وزیران په دغه ارسو کې د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت دغه ولې چف دی تر اوسه پورې په دغه اړه باندې غږ نه پورته کوي؟ زموږ ولس ته دغه سوال پیدا دی. تاسو دلایل څه بولئ؟ دلایل څه دي ستاسو له نظره؟ اصلا موږ که دغه دولت ته وګورو زموږ له نظره څخه خو اول د په ټوله کې دولت نسته، فقط یو نوم پاته دی، فقط یو نوم پاته دی د دولت په نامه باندې. په هغه راز کې چې راسي بیا چې هم ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله دی د دوی اوس هم هغه وزیران دي، ولسي جرګه ده، ورته نور ځین هغوی پسې غیر قانوني دي. کله چې اول دولت نه بیا چې ماضي په نامه باندې یو څو کسان وجود ولري په هغوی کې هم نیمایي پسې غیر قانوني. په غیر قانوني کې چې هم د امریکا ورورچانو د احمد او د محمود د لاس او د هغوی د اهدافو دپاره کار کوي او د هغوی د ګټو دپاره کار کوي. طبیعي خبره ده چې موږ به په افغانستان کې دغه ډول بریدونه شاهدان اوسېږو. موږ به هره ورځ وژل کېږو، موږ به زخمیان کېږو، موږ به هره ورځ د سیمې پرېښودو ته اړ کېږو، موږ به هره ورځ د دغسې ستونزو او مشکلاتو ننګونو
دغونو ناخوالو سره مخامخ یو. همدغه علت دی چې زموږ په افغانستان کې اصلا اول خو دولت وجود نه لري، بیا چې ځینې کسان سته هغوی مات او ګوډ دي، بیا په هغوی کې له لوی سر څخه غیر قانوني دي، قانوني هم نه دي، غیر قانوني دي، بیا په هغوی کې د یو د احمد او د محمود د پردیو هیوادو دپاره کار کوي، د هغوی اهداف خوندي کوي، د هغوی منافع خوندي کوي. په همدغه وجه باندې ځکه زما ولس هره ورځ په هلمند کې، په کندهار کې، په زابل کې، په کندوز کې، په پکتیا کې، په ننګرهار کې، په دغه ټولو ولایاتو کې هره ورځ ما ولس. خو مخلص صاحب تاسو ولیدل چې د سنګین له پیښې په سبا په لښکرګاه کې ځانمرګ بریدو شو چې په هغې پایله کې هم ولسي وګړي ووژل شول. حکومت یې په اړه اعلامیه ورکړه، خو په سنګین کې هغه برید کې چې بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه امریکایان ښکیل دي، حکومت یې په اړه غلی دی. بالکل موږ دغه خبره کوو. کله چې پټان ځانمرګ وسي د سیره اعلامیه خبره سي چې موږ په سختو ټکو وخندل، صحیح خبره ده. هر ځای چې وسي دا مسایل، کله چې بهرنیان په افغانستان کې مداخله کوي، کله چې د چا پر کور باندې چاپوي، کله چې بمبار کوي، کله چې خلک په قصدي شکل باندې وژني، همدغه ولې نه غندل کیږي؟ همدغه سوال جواب ولې نه کیږي؟ یو شی باید بل ووایو چې شاکر صاحب په افغانستان کې د غندلو کلمه ډیره تکرار شوه. زه هم دغه د هلمند پیښه په سختو ټکو غندم، ولسمشر په سختو ټکو غندي. نور زما او د ترمنځ توپیر څه دی؟ خو زه هغه الفاظ ورته کاروم د غندلو دپاره، دی هم ورته کاروي د غندلو دپاره، نور هیڅ شی نشته. خبره دا ده چې دولت باید دغسې ډول پیښې په جدي توګه باندې وڅېړي. که دا ونه څېړل سي، موږ همداسې تش په کلشي توګه باندې هره ورځ غندو، نن دغه وغندل سو، سبا هغه وغندل سو، بله ورځ هغه وغندل سو. موږ که هره ورځ غندو، نو زه فکر کوم چې 15-14 کاله مو دغه رقم ته غمیزې خیالي وغندلې، دغه 15-14 کاله نه 50 کاله به نور هم دغه رقم ته. تاسو ویل چې حکومت باید دا پیښې په جدي توګه وڅېړي. یونما دا پیښه وڅېړله او نتیجه دا شوه چې قربانیان ولسي وګړي دي. بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په سنګین کې بشري ناورین رامنځته شوی دی، په دې معنی چې برید په ولسي وګړو شوی دی. ولې د حکومت د څېړنو پایله نه ده معلومه؟ ځکه دوی وایي چې موږ پر دې اړه پلټنې کوو. د ملي دفاع وزارت وایي دي چې موږ د دې پیښې په اړه پلټنې کوو، خو تر اوسه پورې پای ته نه دی رسېدلې. ولې د حکومت دا پلټنې پای نه مومي؟ دولت ته معلومه ده چې غوا توره شي دې سپینې. دولت ته ټوله معلومه دي چې په اوله ورځ په اول ګړي دوی ته معلومه ده چې په سنګین کې څوک شهیدان سول، ولې شهیدان سول، څنګه شهیدان سول، د چا د خوا څخه شهیدان سول. دا ټولو ته معلومه ده. موږ تر دغه ډېرې پیښې نورې درلودلې دي چې دولت ته معلومه ده، مګر دولت په ډیرو مواردو کې یو خو کم جرأت دی، بل د پردیو د اهدافو دپاره کار کوي، بل دلته چې هغسې مسایل چې څنګه باید ولس ته روښانه سي هغسې نه کېږي. دا په دې چې یو د بل د احمد او د محمود د نورو هیوادو په اشاره باندې کار کېږي. زه یو بل مثال در کوم. تر دې 2 هفتې یا 3 هفتې مخکې په کندهار د ولایت په میلمستون کې ورته برید وسو. تر اوسه پورې دغه ولس ته څېړنې په ډاګه سوي دي، خو نه دي سوي تر اوسه پورې. د ولایت په مقام کې چې په مهم ځای کې چې هم د اماراتو ډیپلوماټان شهیدان کیږي، هم د کندهار د والي معاون، هم ورته نور کسان شهیدان کیږي. 2 پلا کسان لاړ د مرکز څخه حالت چې دغه باید وڅېړل سي، مګر تر اوسه نه دي سوي. اول تاسو وګورئ د دولت یوه غټه ستره ستونزه دا ده، ستر مشکل دا دی، کله چې دواړه ټیمونه کندهار ته لیږلي دي، په هغوی کې یو هم د دې جوګه نه و چې هغسې پلټنه وکړي، یعنې یوې څېړې د څېړنې دپاره د دې دپاره جوړ نه و. یو هم کله چې د هغوی څخه 3 هفتې تېرېږي، دا د تر اوسه پورې دولت و ولس ته هېڅ نه دي. یعنې ستاسو موخه دا ده چې حکومت د پلټنو په نوم وخت اړوي؟ بالکل اړوي. او بل داسې دغه مسایل ټول دولت ته معلومیږي. دولت استخبارات لري، هغوی ارګانونه لري، هغوی ورسره کار کوي، هغوی ورته معلومات ورکوي. فقط او فقط د احمد او د محمود او د پردیو هیوادونو د ګټو دپاره، د پردیو د اهدافو دپاره، د پردیو د فشارونو له کبله څخه دا شی نشي کولی. یوه مسله مخلص صاحب دا چې د یونما په خبرپاڼه کې راغلې ده چې ښکېلې غاړې باید د جنګ نړیوال مقررات په پام کې ونیسي. طالبان بریدونه کوي، په ترڅ کې ملکي وګړي وژل کیږي، بهرني ځواکونه چې ځانونه د بشر حقونو تر ډیر ژمن ګڼي. ولې تاسو ولیدل چې په پایله کې ولسي وګړو ته زیان واوښت؟ دغه مقررات بهرنیان څومره چې په خپله نارې وهي څومره په پام کې نیسي؟ بالکل. ما مخکې ورته اشاره وکړله چې د بېګناه انسان د ژوند اخیستل کېدل د اسلامي اصولو، مقرراتو، موازینو او احکام له نظره او د نړیوالو جګړیزو قوانینو له نظره په دواړو کې مردود او حرام دي. هیڅوک هم د دې حق نه لري چې د بېګناه انسان ژوند واخلي، هغه که په افغانستان کې، هغه که په نورو هیوادو کې، هیڅوک د دې حق نه لري. یعنې دا شی چې د نړیوال هم د دې حق نه لري چې په نورو ځای کې د بېګناه انسان ژوند واخلي، دا اصلا د جګړې له اړخونو څخه دی. اوس په افغانستان کې ستونزه دا ده، مشکل دا دی چې ولې زموږ ملکي وګړي هر وخت شهیدان سوي دي.
ولې هر وخت ټپیان سوي دي، ولې هر وخت د سیمې څخه پرېښودو ته اړ سوي دي، ولې هر وخت موږ د دغسې مسایلو قربانیان یو، ولې هر وخت دغه مسایل پر موږ راسي. که اشتباه خو یو وارې به وي، که 2 وارې 3 وارې 4 وارې 15 وارې، دا یې هم 10 وارې بلابود خو نه کېږي. نو که 11 وارې اشتباه نو دا هم در ما 12 وارې خو زه باید هغه پیښ تعقیب کړم. هغه کسانو چې دا کار کړی هغوی ته باید سزا ورکړم. یعنې اشتباه نه ده، قصدا دغه عمل ترسره کېږي. خو زه همدا وایم 10 وارې به یې موږ دوی ته ورماف کړو، خو مګر دا اشتباهات نه دي، دا په قصدي شکل باندې دا کار نو امریکایان ولې قصدا افغانان وژني؟ د دې هدف څه کیدای شي؟ دا امریکا دلته د په افغانستان کې د اول سره څخه چې راغلی ده، هم د هغه امریکا په افغانستان کې د خپلو اهدافو او منافعو دپاره راغلی ده. هغوی غواړي چې د افغانستان د خلکو دوستان نه دي، نه د افغانستان د خلکو د ثبات دپاره، د ترقۍ دپاره، د پرمختګ دپاره راغلی دي. هغوی چې په هر ډول ممکنه باندې، په هر ډول باندې زړه وغواړي، په هر ډول باندې زما او ستا د افغانستان په خلکو باندې لوبې وکړي، هماغسې یې باندې کوي. تاسو وګورئ په څه ډول باندې پر موږ لوبې ونه کړلې، په څه رقم مسایلو موږ کار نه سولو. نه یوازې دا چې موږ د هلمند د سنګین د پیښې شاهدان یو، نه یوازې دا چې موږ په کندهار په پنجوایي د پیښې شاهدان یو، نه یوازې دا چې موږ په دې کابل او په دې نورو ولایاتو کې د ډېرو پیښو قربانیان یو. ولې هره ورځ موږ دونې وژل کېږي؟ امریکا اصلا د دغسې مسایلو دپاره هغوی غواړي چې همیشه د افغانستان خلک په بیره کې وای. چې دا اوس په هلمند کې چې وګورئ څو عمر مخکې د عسکرو د ورلېږلو مسله وه، یعنې هلته دوی په قصدي شکل باندې د هلمند د خلکو ذهنیت داسې جوړ کړی و چې امریکایان باید په هلمند کې واوسي، د دوی حضور واوسي. که د دوی حضور نه وي نو د هلمند به سقوط سي، بیره د خلک یې په بیره کې په تشویش کې اچولي او په زر رقم ته مشکلاتو کې، یعنې د هغوی ذهنیت دې ډول. یعنې اصلي هدف دا ده چې په خلکو کې ویره اچوي. بالکل ویره اچوي، یوازې نه یوازې په یوه ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې. او امریکا غواړي چې په افغانستان کې ګډوډۍ تر څو د افغانستان خلک په دې باندې قانع اوسي چې امریکا باید په افغانستان کې اوس مخلص به بله خبره دا هم ده چې پینټاګور په دې فکر کوي چې څه ډول افغانستان ته نور نوي عسکر راولېږي. پوښتنه دلته دا ده چې که چیرې امریکایي عسکر بیا په افغانستان کې ډېرېږي، اوس هم په سلهاوو عسکر پراته دي، نو آیا افغان حکومت ته پکار نه دي چې له دغو بهرنیو ځواکونو سره د عملیاتو پر شوي یا څرنګوالي باندې بحث وکړي چې که چیرې دوی عملیات کوي زموږ عام ولس، زموږ عام وګړي قصدن ولې په نښه کوي؟ د دولت لپاره تر ټولو دوی کولی سوای بغیر د امریکا د پوځیانو له حضوره پرته څخه دوی کولی سوای چې په ډېر ښه شکل باندې امنیت تامین کړي. زه تاسو ته یو بل مثال در کوم. دا اوس د ډېرو ولایتونو ته دا مثال در کوم. کله چې د یو چا د کور وڅنګ ته هلته که ځانمرګي روزل کېږي، که بمان جوړېږي، که هر ډول ناوړه توکي راوړل کېږي، په هغه کور وڅنګ کې استعمالیږي او د دې خاورې او د دې ولس په زیان تمامیږي. دغه د کور وڅنګ ته دا ګاونډی چې ښه هم په دې خبره چې دا زما د کور وڅنګ ته دغه شان زما د ولس او د دې خاورې په زیان دي، هغه دغه جرأت نشي کولی چې یا پوستې ته یا اوزې ته یا قومندانۍ ته خبر ورکړي چې ته راسه احمد و محمود قومندان صاحب پولیس راسه دا خلک ګرفتاره کړي، ونیسي چې د دې مشکله خلاص. په دې باندې نشي کولی چې د دولت او د ولس ترمنځ مځکه او اسمان توپیر دی. خلکو ته روحیه نه درکړل سوې ځکه هغه خپل سرنوشت په خطر کې ویني. پولیس ورځي هم هغه بیایي هم هغه بیایي، دواړه هغه کسان چې ځانمرګي روزل، هغه کسان چې بمانې جوړول، هغه کسان چې بمنې پټول، هغه کسان چې خلک یې ترورول، هغه کسان چې خلک یې وژل، هغه 15 ورځې بعد بیرته آزاد ګرځي په ښار کې. هغه کس چې دوی ته اطلاع ورکړې ده هغه 10 کاله 15 کاله 20 کاله قیدېږي. کله چې موږ په افغانستان کې دغه ستونزې په اول قدم کې وجود ولري، د ولس او د دولت ترمنځ مو دغه مځکه او اسمان فاصله یې، نو بیا که ټول امریکا دلته راسي په افغانستان کې هم نه امنیت راتللی شي. اوس د پینټاګون تر همدغه اعلان وروسته افغان حکومت د امریکا دغه اعلان هرکلی وکړ چې افغانستان ته نوي سرتیرو رالېږلو باندې غور روان دی په امریکا کې. نو په ځای دی چې افغان حکومت د سنګین پیښه وپلټي، وڅېړي، په دې اړه د دې پلټنو پایلې ولس ته اعلان کړي، دوی د پینټاګون دغه اعلان هرکلی کوي. نو موخه څه ده په دې ځای کې چې حکومت خپل ولس ته ډېر کار کوي که نه د امریکا دغسې اعلانونو هرکلی کوي؟ بالکل دولت خو ما مخکې اشاره وکړه چې دولت یوازې جوړ د امریکا د ګټو د خوندي کولو دپاره دی. کله چې رئیس جمهور اشرف غني د معاملې پر اساس باندې ریاست جمهوري ته ولاړ، په 24 ساعته کې د دوی تړون ورسره لاسلیک
لاسلیک کړي. و زه په همدغه ولسي جرګې په مشرانو جرګې مې غږ دی په همدوی تاکید کوم چې تاسو خو د ولس نمایندګان یاست، خو دغه یوه ورځ وپلټئ، خو په دغه بحث وکړئ دغه تړون چې موږ د امریکا سره کړی دی موږ ته ګټه څه کړې ده، ګټه یې کړې ده که نه. دغه تړونونه دواړه چې له ناټو سره سوي له امریکا سره زما سره پراته دي، ما هغه مطالعه کړي دي، هغه مسایل چې موږ د دوی سره ترمنځ کړي دي او هغه تړون چې له دوی سره موږ وکړي موږ ته ګټه څه کړې ده، هیڅ نه ده کړې. یوازې او یوازې زموږ دولت د امریکا او د ځینو نورو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو دپاره جوړ دي، د دوی لاسپوڅی دي. که زموږ دولت لاسپوڅی ونه اوسېږي نو دغه د سنګین پیښې ښه مثال دی، دا باید په جدي شکل باندې څېړلی وای. هغه کسانو چې په کستش دغه بمباره کړي دي هغوی باید د ولس په مخکې مجازات کړي وای، علني محکمه باید کړی وای، دغه ولس ته باید قناعت ورکړی وای، ولس یې باید په دې قانع کړی وای چې ستاسو سره ظلم سوی و، هغه د موږ د قانون منګولو ته وسپارئ او قانوني سزا ورته ورکړل سول او دوی باید یوه مسله د سنګین د پیښې په تړاو باندې مخلص چې ویل کېږي خپله د سنګین یا د هلمند ځایي امنیتي چارواکو دا منلې ده چې په پیښه کې ولسي وګړي وژل شوي، خو هغوی یوه خبره کوي چې طالبان همیشه له ولسي وګړو د سپر په توګه کار اخلي. ستاسو معلومات څه دي چې له ځایي خلکو سره مو خبرې کړي دي چې رښتیا هم په سنګین کې له ولسي وګړو د سپر په توګه کار اخیستل شوی؟ ولا په دغه پیښه کې چې ما شاکر صاحب معلومات وکړي د خلکو سره مې خبرې وکړل، ټلیفون پاکه شو، د هغوی کورونه هلته وه، هغوی ویل چې نه طالبان په دغه سیمه کې وجود درلودي او نه دلته راغلي دي، زموږ څخه ول ډېر لرې دي، یوازې او یوازې په قصدي شکل باندې زموږ کورونه بمبار شوي دي چې 3 کورونه په یوه ځای کې بمبار شوي دي، یو کور په بل ځای کې بمبار شوی دی. دغه سیمې د اوسېدونکو سره ما خبرې وکړلې، بیا مې ورته ویل چې کله چې دغه پیښه تکرار سوله، دغه حادثه رامنځته سوله، دغه مشکل جوړ سو، دغه څخه وروسته سره دولت څه وکړله؟ آیا درغلی د تسلیت لپاره یو کومک در سره وکړي، زخمیان یې تر یو ځایه پورې ورسول، شهیدان یې ورسول، څه وکړل؟ هېڅ نه. بیا دولت بیخي مراجعه ورته کړې ده. کله که طالب هم راولاړ سوی له دغه ځای څخه پر دولت باندې ټکان کړي نو وروسته خو دولت ته مکلف یې چې ورسې هغه زخمیان خو تر شبخانې پورې یوسې، هغه شهیدان خو یوسې. که احیانا ستاسو څخه اشتباه سوي، اول خو اشتباه نه ده سوی، په قصدي شکل مو دا کار کړی دي، وروسته هم بیا نه ورته ورغلی، کورونه دې ورلوټ کړل، ور بمبار دې کړل او په هغه سیمه کې طالبان هم نسته، هلته حضور هم نه لري. اصلا زه به تاسو یعنې فکر کوئ چې دغه یوه بهانه ده د ځایي چارواکي چې وایي طالبان له ولسي وګړو د سپر په توګه کار اخلي؟ بالکل دوی نور څه په لاس کې نه لري، هلته ناتوانه دي، هلته د بل د ګټو د خوندي کولو دپاره په همدغه باندې سترګې پټوي، نو مجبوره دي چې ځان ته به یو د وړو پزه جوړوي، د هغه پر اساس به وایي چې دلته طالبانو له دغه ځای څخه پر هغه ځای باندې ټکان وکړله او بیا راغله موږ بمبار وکړو. هېڅ شی په دې کې نه و. ولې که د دغه ځای څخه بمبار شوی دی موږ په لسګونه باندې په سلګونه نورې پیښې دغسې درلودلې، دغه ځای خو بمبار نه و، دغه ځای خو ټکان نه دي سوي پر دولت باندې، نه پر بهرنیو ځواکونو باندې سوي دي. هغه ولې بمبار سوي دي؟ هغه پیښې ولې نه دي څېړل سوي؟ هېڅ شی هم نه و، نه هلته چا ټکان کړي دي، نه هلته طالبان راغلي دي، یوازې په قصدي شکل باندې دغه کار سوی دی، دغه اوسېدونکي دي. که څوک وایي زه ورسره د ټلیفون په کرښه باندې رخوم، هغه خلک ورسره رخوم، هغوی به ورسره خبرې کوي، معلومات یې ما ټوله واخیستله چې هغه ارکان یې ما لیکلي وو چې 22 نفره یو ځای دي، 14 نفره بل ځای دي. دغه ارکان هم تاسو وګورئ چې دولت یې پر سره کم باندې ښیي پر څو شکله بل دا د ارقامو په برخه کې یونما هم ارقام خپاره کړي دي، بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د سنګین پیښې په اړه خپل ارقام خپروي. فکر کوئ چې دغه بنسټونو چې اصلا د بشري حقوقو د تامین لپاره کار کوي دوی وظیفه هم دومره ده چې یوازې ارقام خپاره کړي؟ او بل د حقوق بشر مسله تاسو راياد کړئ شاکر صاحب، حقوق بشر څه کړي؟ حقوق بشر که نور هیڅ نشي کولای، هغه موضوع هغه پیښه د هغې څېړنې خو دې په دقیق شکل باید په ډاګه سي، نور که هیڅ نشي کولای موږ د دوی څخه نور توقع هم نه لرو. فقط او فقط هغه موضوع او د هغه ارقام دې په دقیق شکل باندې روښانه سي چې خلک ورباندې وپوهېږي. متاسفانه چې هغوی هم نه روښانه کوي، هغوی هم په دغه اړخ کې کار نه کوي. یوازې که حقوق بشر دي په افغانستان کې حقوق بشر څه نتیجه ورکړې ده؟ خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. تاسو راسئ وګوره که دغه حقوق بشر زه ما مخکې ښه احساس کوو چې هغه ویان به یې راسي چې زه یو ځینې دوسیې او مسایل د دوی سره شریک کړم چې دوی په خبر هم دې نه دي ورباندې کړي. فقط او فقط حقوق بشر دي نمایشي اړخ لري، که یو نامه ده دغه رقم نمایشي کار کوي، که د زموږ دولت دی دغه ټوله نمایشي کوي، یوازې او یوازې د دوی ګټې خوندي کوي، نور هیڅ شی نشته. فقط او فقط دغه ولس ځپل کېږي، هره ورځ رنځېږي، هره ورځ ستونزې ورته جوړېږي، هره ورځ شهیدان کېږي، هره ورځ له سیمې څخه پرېښودو تړل کېږي، هره ورځ ترټل کېږي، هره ورځ تهدیدېږي، په یوه نامه او په بل نامه مشکل ورته جوړېږي،
د یوه د نور پردیو هیوادو د ګټو د هغوی د اهدافو د هغوی د سیاسي مسایلو قرباني دي، نور هیڅ شی نشته. نو مخلص صاحب که د بحث په دې پوښتنو سره جنبندیم کو چې دغه ارقام چې خپرېږي بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا یونما او بیا په ښکېلو غاړو باندې غږ هم کوي چې جنګي نړیوال مقررات باید په پام کې ونیسي، دوی همیشه ارقام خپروي، ولې تر اوسه پورې ښکېلې غاړې په دې قانع نه کړي چې د جګړې پر مهال هغه جنګي نړیوال قوانین په نظر کې ونیسي؟ ولې د دې ستونزې بنسټیز حل نه راباسي، یا توانایي نه لري یا نه غواړي؟ بالکل که دوی پر دواړو اړخو باندې غږ کوي چې نړیوال جګړیز قوانین دې په نظر کې ونیول سي، صحیح خبره. موږ باید یو ګړی د پاره سره ومنو چې هغه طرف ته چې د دولت مخالف هغوی که مد نظر نه نیسي، حتی اقل دغه طرف خو باید مد نظر ونیسي. صحیح که هغوی پر دغه لاره باندې نه ځي، که هغوی ستونزې جوړوي، که هغوی مشکلات جوړوي، که هغوی دا خبره نه مني او که هغوی په هر رقم ته شکل باندې ولس قرباني کوي، صحیح هغوی به موږ د هغوی جاهلتوب، د هغوی غافلتوب، د هغوی پردي پالنه ومنو، صحیح د یو ګړي دپاره. مګر موږ دا هم باید ومنو چې دغه اړخ چې موږ ورباندې نازېږو، موږ ورباندې ډاډه یو، موږ ورباندې اطمیناني یو، موږ یې ملاتړ یو، موږ ورځ د شپه ورځ د دوی سره ناست یو، د دوی په ملاتړ موږ غږ پورته کړی دي، د دوی دپاره موږ لاس پر نامه ولاړ یو، خو دغه هم نه دي منلي. یعنې په دې معنا چې یونما په خپله په دې نه توانېدل چې هغه بهرني ځواکونه چې د بشري حقونو د تامین دعوه کوي هغوی هم په دې نه دي قانع کړي، یا هغوی ته هم دا نه دي ویلي چې تاسو چې کله عملیات کوئ د جګړې نړیوال قوانین په نظر کې ونیسئ، ولسي وګړي، ښځې او ماشومان مه په نښه کوئ. بالکل دا حقوق بشر و یونما دغه چې دا مسایل فقط او ما تاسو ته موږ چې فقط نمایشي اړخ دی، یو اعلامیه خپره که یو غندنه ده او یو څېړنه ده، دغه مسایل دي، نور هیڅ شی نشته په افغانستان کې. موږ باید دغه جګړیز قوانین دي چې دي اول دې په خپل اړخ ومني، دوی دې پر ځان تطبیق کړي، دا شی دې دوی پر ځان ومني چې بیا دې نه کوي. خو دغه یو ښه مثال دی په سنګین کې چې کله پیښه شوې، دا خلک چې شهیدان شوي دا د کوم اړخ دی په قصدي شکل باندې کار د قوانینو څخه سرغړونه ده، خو دا د دغه اړخ څخه یوه مسله دا هم ده چې یونما وایي یا هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي چې دوی وسله وال مخالفینو ته لاسرسی نه لري، نو که هغوی ته لاسرسی نه لري بهرنیو ځواکونو ته خو لاسرسی لري. بالکل لري، خو زموږ هم خطا دا کوي چې دوی ته خو لاسرسی لري، په دوی دې ومني، دوی دې دغه په قصدي شکل باندې دا کار نه کوي، دوی دې دا اشتباهات نه کوي، دوی دغه ستونزې نه جوړوي، دوی دې خلک نه وژني، دوی دې د قانون څخه سرغړونه نه کوي، په هغه بل اړخ به هغوی به اخر خپله مجبور سي وبه یې مني. کله چې دغه اړخ نه مني، دغه اړخ په قصدي شکل باندې وژني، نو هغوی څنګه ومني؟ یو شی بل زه پر حقوق بشرو پر یوناما باندې تاسو وګورئ، دوی که په دغه اړخو کې کار کوي، اول د حقوق بشر نه یوازې دا چې موږ په جګړیز اړخ کې دغه ستونزې لرو او د دوی شعارونه یوازې نمایشي دي، د دوی اطلاعات یوازې نمایشي دي او د دوی یوازې اعلامیې نمایشي دي، بلکې په ډېرو اړخو کې ډېرې دوسیې لري چې حقوق بشر نه دي څېړلي، چې هغه په جګړیزو مسایلو پورې ماړه نه لري، هغوی نه دي څېړلي. که دوی څېړلي زه همدغه میزه څخه زه دوی ته چلینج ورکوم چې راسئ سره کښېنو چې مناظره وکړو، زه به تاسو اسنادونه رامخته کړم، دوسیې به رامخته کړم، ستاسو حقوق بشر مګر څېړلي بس د جنبندي په توګه د پایلې په توګه راته ووایي چې بشري حقونه یا یونما دا نمایشي کارونه کوي، افغان حکومت لا دې مسلې په اړه فکر نه دی کړی چې لږ تر لږه ویغندي. حل لاره څه ده په داسې وخت کې؟ حل لاره دا ده چې زه یوازې او یوازې څو ځلې مې پر نور هم غږ پر کړی، د افغانستان پر ولسي جرګه باندې مې دا غږ دی، پر مشرانو جرګه مې دا غږ دی چې تاسو د ولس استازي یاست، د خدای په خاطر د رسول په خاطر د همدغه ولس په څنګ کې ودرېږئ، همدغه ولس رایې درکړې ده، د همدغه ولس په سر باندې راغلي یاست، دلته ناست یاست، د همدغه ولس له برکته څخه تاسو نن په زرې موټرانو کې سپرېږئ، د همدغه ولس له برکت تاسو امتیازات اخلي، نو تاسو د دغه ولس په څنګ کې ودرېږئ. اول خو دغه مسایل مخ په دوهم اړخ کې مې پر ولسي جرګه او پر مشرانو جرګې غږ دی چې له امریکا سره زموږ د امنیتي تړون ګټه څه شته، پر دغه باندې باید او دا باید بیرته کینسل سي، دا باید لغوه سي، دغه باید لغوه سي. پر دغه اړخو کې ولسي جرګه او مشرانو جرګه ډېر ښه رول ادا کولی. فکر کوئ چې همدغه امنیتي تړون د افغان عام ولس د وژنې یو رقم جواز ورکړی؟ بالکل جواز دی. کله چې زما تړون اخیستل شوی دی او ماته تعهدات راکړي دي، ماته وعدې راکړي دي چې ستا په هېواد کې به زه ستا سره هم د امنیت په اړخ کې کومک کوم، نور خواته کومک به در سره کوم، په راسه کې به زه ستا سره څنګ په څنګ ولاړ یم، هغه خو یې را سره ونه کړي، نو هم هره
ورځ ما وژني، هره ورځ مې شهیدانوي، هره ورځ مې زخمیانوي، هره ورځ مې له سیمې څخه پرېښودو ته اړ کوي، هره ورځ مې په یوه او بل نامه تهدیدوي. ما ته یې ګټه نه ده کړې، تاوان یې ما ته وکړي. نو بنان چې ما ته یې تاوان کړی دی او نور هېوادونه هم ما ته په همدې باندې سترګې سرې دي، ما ته په داخل افغانستان کې هم د جګړې اور نور هم ګرم شوی دی. نو لهذا ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید په نره باندې د مسؤلیت د قانون نه مخکې څخه دغه شی باید لغوه کړي او نور دغسې پردیو مداخلو په اساس باندې دوی باید په جدي شکل باندې ودرېږي. دغه ولس په څنګ کې که دوی ونه درېږي، ولس خو هره ورځ دغسې مسایل قرباني دي. کور مودان چې راغله په موضوع مو راسره بحث ډېره مننه. ګران لیدونکو له تاسو ډېره مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.